پیسا شوما اوس خو د امسا شوما او خپلو مانه څه غواړئ لاړمه بوډا شوما خو کاکاجي لاسوان دی وی لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چا وی چې پښتو کې غزل چرته دی کاکا دې راته ژوندی وي ډېره مینه او احترام ښکلې خبرې دې وکړې دا زمونږ د وطن سپینګیري دي چې هغه هم خپل د قام په ظلمو خوشحالېږي راسره ډېر قدرمن ډېر خوږ هنرمن او زه اکثر دا خبره کومه چې یقین وکړئ په هغه باندې زمونږ د ډېر لویو خلکو تنده ماتېږي زمونږ په مینه ماتېږي د هغه چې کوم کمپوز کلام وي هغه د انسان روح د ځان سره اخلي ستاسو په ډېر احترام کې اسپندیار مومن صاحب ته بلنه ورکومه چې راشي او لنډې خبرې کوي نو زه خو دا وایم چې ستاسو په مخ کې خبرې زه اکثر دا خبره کوم دا جمشید دغه لپاره راغلي یو د درناوي لپاره خو زه هم پکې لږ افسر افغان چې کوم ځای ولاړ دي زه خامخا دې ستایم ستاسو په مخ کې زمانه نه چې د ښه اینکرز نه خبرې هېرېږي او دا زه په دعوې سره یم په کیمرې وایم خو البته دومره باید دوه درې خبرې وکړو مونږ چې تاسو څنګه ووایي چې په دې بارود ماحول کې مونږ همزه غوندې ځوانان لرو نو مونږ کې هم دا جذبې اچوي مونږ خو اکثر دا خیال مونږ هم کوو چې څه رسټورنټ څه کاروبار څه روزګار روان کړو دا بیا ډېره خبره ده نو زه دغه کوم چې زمونږ کم آرټسټان ملګري دي هنرمندان کم سندرغاړي دي ټولو ته د دې وخت نه انویټیشن ورکوم چې مردان ته یو ځل خامخا راشي دې رسټورنټ ته او اخره کې به زه یو شعر ډالۍ کوم د ټولو ملګرو لپاره چې پېښور شي که مردان شي که بونیر شي پېښور شي که مردان شي که بونیر شي پښتانه یاران دي نور هم زما ډېر شي اسپندیار صاحب لږ ودرېږه ډېره لا ډېر پورې خبرې وکړې عدنانه تم لږ راپاڅه حمزه تم راپاڅه چونکې اسپندیار هنرمند دی او بیا داسې هنرمند چې ده همیشه موږ له مینه راکړې ده چې چېرته هم مقره جوړه شوې ده ټپۍ کړې ده شعر یې ویلی دی غزل یې ویلی دی نو مخکې د دې نه چې زموږ آخري ویناوال راپاڅې موږ به د اسپندیار مومن نه یو څو ټپې واورو موږ به ورسره هم د پړې د اثر ونیسو که څه ځای پورې مراحقق ورسره نو اسپندیار صاحب یو څو ټپې راسره شریکې کوي نو ډېر خوند به وکړي او ټول ملګري به ترې هم خوند والي تاسو ملګرو په خپل ځای باندې کښېنئ ارشاد هغه ټپې یو طرز کوي چې ټول ملګري وویلی شي موږ سره او که موږ سره عدنان ولاړ دم ډېر ښه اواز دی بلا ده لکه خاموشي به غواړو ښه ما خو خاموش ښه ارشاد اسپندیار صاحب صحیح دی اول دی وی پکار مې نه یې آها اوس راته وایې چې مین در باندې یمه اوس راته وایې چې مین در باندې یمه او قدې د ټولو جونو دنګ دی لکه په باغ کې خرماڼۍ ولاړه وینا لکه په باغ کې خرماڼۍ ولاړه وینا علم یو تر بل زاریږي دنیا د غم ټالې وخت ورانه بشینا او دنیا د غم ټالې وخت ورانه بشینا او پلار د نیم کلی د کاندې پانی د غلی کی پخو کوینا لوري پانی د غلی کی پخو کوینا او د زور ورو زور باشا نن می جانان په کوسغله تیرې دانا نن می جانان په کوسغله تیرې دانا یما بد مینې ځان ساتلو نو یار د هندوانو په جادو گیر کړی یار د هندوانو په جادو گیر کړی عابد جان یار دې پټا پاتې ماشا واکړه چې تا باندې باندې شما واکړه چې تاوان در باندې او د غره په سر دې خامارو خوره چې ډلې ډلې پاړوګر در خېجوما چې ډلې ډلې پاړوګر در خېجوما ما ته سوي زما هیر شو ما ته
هغه خبر بیا وکړه میانا ما ته هغه خبر بیا وکړه میانا اول دې ویل چې رامین شه اوس راته وایي زړګې صبر که میانا اوس راته وایي زړګې صبر که میانا او هندوستانې میړه به وکم په پښتنه خاورت به زلې کونډه شومه په پښتنه خاورت به زلې کونډه شومه او دا سلام مې لګی ورزما لیونې دی وی وی جانان زما دا سلام مې لګی ورزما لیونې دی وی وی جانان زما لیونې دی وی وی جانان زما ډېر زیات مننه کوم لاسونه ډېره بلقا پکار ده جي خوشحاله اوسئ عدنان صاحب امیرالملک صاحب اسفندیار صاحب تاسو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ هغه ته احترام پکار ده چې تاسو ورکئ دغه شخصیت د طنز او د مزاح په دنیا کې یو ډېر لوی کردار لوبولی دی موږ واړه واړه وو چې په پاکستان ټلویزیون به موږ دا سړی کتو بیا به دی موږ په خیبر باندې کتو او تر دې چې په پښتنه سیمه باندې اسفندیار صاحب مزاح ډېر کم دی خو دې سړي یو ډېر ښه کوشش کړی دی دی لیکي چې تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او پلار به دې زما رشتې نه څنګه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روضه کې پاتې شوی دی تاسو د لاسونو پړقا کې ظفر خان ظفر رشاد ظفر خان یاره بل ورځ د خوبه راپاڅېدم نو چې بار راوتم کمرې نه نو زما کور والا ولاړ دی یو جینۍ کور ته راننوته نو ما سوچ کولو چې یاره یو شعر ورپسې سړی ووایي خو هغه ما نه شو ویلی زه لاړم ما په قلم باندې زور وویستو کمره کې هغه ما دا لیکل هغه جینۍ ته مې دا شعر ویل چې په تا چې بد مني نو ویم چې پیدا سر دوه کم خو ښه دی چې هغه وخت کې ما سره ترخزه نه وي په تا چې بد مني نو ویم چې پیدا سر دوه کم ښه دی چې هغه وخت کې ما سره ترخزه نه وي او ته چې راځې په هغه ورځ زموږ کور ته راشه په کومه ورځ باندې چې کور کې زما ښځه نه وي دلته د روزګار نه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړم هغه وخت لاړو چې به موږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګریزۍ زما نه ښه پوهېږي ډېر ښه ظفر خان صاحب لپاره لاسونه ډېره پړقا وکړئ ټول ملګري راته خوشحاله او آباد اوسئ دلته به څنګه چې دی وویل د خوراک انتظام هم شوی دی چې شوتله 3 پاڼې 4 کا او سوکړه کټینګ شه میلمانه راغلي دي نه خوراک به هم کوو او د غر صاحب په دې شعرونو به اسفندیار صاحب خپلو دې خبرو ته د پای تیږه ږدمه چې یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی او ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم راته کړی چا ازار دی او ښه ډېر دی خوشحاله راته اوسئ او چېرته هم مه ځئ ډوډۍ به خورو بیا به هله ځو ښاد اباد او بریالي اوسئ د لوی الله